بل پی ډي پریزنټیشن د کغواړي مثلا لسو عکسو چې یو پی ډي فایل جوړ کې دلته کولای سم پی ډي اف جوړولای سي هم پریزنټیشن جوړولای سي صحیح اوس دلته کوم عکسونه فوټوشاپ کې راخلاص کغواړي له دغه نه جوړ کې دلته دغه یوازې ټیک مارک ورکا آرټ اوپن فایل لغه فایلونه جوړې دلته تاسو را فوټوشاپ کې راخلاص دي او کغواړي مثلا په یو عکسونه باندې ته یو فایل جوړ کې هغه تاسو را فوټوشاپ کې خلاص نه په فولډر کې در سره پراته دي به د براوز لارې تور ته راوړه مثلا ار عکس نستواړي زه به دغه مرته راواخم دلته کوم عکسونه موجود دا عکسونه ورته راواخله او فن کې ور سره بل دغه عکسو چې یو فایل درته جوړیږي دلته بیا دوه اپشن درته راځي سیواز د ملټي پیج په ډاکومېنټ په شکل باندې درته راځي او د پریزنټیشن په شکل باندې راځي اول ملټي پیج ډاکومېنټ څه کار کوي ملټي پیج ډاکومېنټ دا معنی کوي یو عکس مثلا سوري لوی او جګواله یې لوی صحیح په موږ اندازه پی ډی اف کې یو ورقه ورته جوړیږي او که مثلا عکس سمره ورقه په یغه اندازه ورقه ورته جوړیږي سمره عکس او هم دومره ورقه جوړیږي زه به دلته یار په یوم ګورم مثلا بیک ګراوند ډیسورډر ته غواړي بیک ګراوند به موږ ته خړ کو صحیح د فونټ سایز د لپاره د هر عکس خپل نوم ولري عمل تر عکس لاندې نوم لیکل کیږي فونټ سایز دغه نور ټایټل او لیکوال او ډیسکرپشن دا شی به تاسو ور سره ورکړئ نور به یو کې کو دغه فایل څه ډول راته سیو کیږي په ډیسکټاپ باندې سیو کوم مثلا د خان په نامه باندې دا د فایل سیو ستې پی ډی اف فایل اوس تاسو وګورئ اره ورکه اره که سمره وو دلته به جایم دغه مر ورته جوړ شوی در معلومیږي ټول دا به خپل اندازه باندې کم دلته وګورئ دا په دومره اندازه باندې جوړ کړی دا بیا په دې اندازه جوړ کړی دا په دې اندازه باندې دلته لکه ډیر سم ده اره اوس دغه عکس بیا وړکای د دومره وړکای په کې چې دومره وړه ورکه ورته جوړ شوی ده مثلا دلته بیا دومره په اندازه چې اره سمره دغه بیا په خپل اندازې باندې بل اتومات کې څه ده کریټ ډرافلیټ ډراف خپل اچولو ته یا دا یو داس مثلا کته غواړي یو فایل غوندې جوړ کی خپل به کارم سره پېکو یو خپل فایل جوړیږي یا یو د فوټوشاپ غوندې پروژه غوندې جوړیږي خپل عکس خالي به ورچ وغه تغیرات ستاسو جوړ کړي هغه ټول پکې ولېږي دلته به بیا ما وټ پریم ورته انتخاب کوم چې ارک زوره چومه د لرګي او پریم دی ورته چي صحیح زه به سهار ته انتخاب کنده د ډیسکټاپ باندې راته سیوسي په کوم نامه باندې به کوم یو نوم راوخی یاسته نور په نامه باندې به ډیسکټاپ باندې سیو دا نور په نامه دغه یو شی دلته جوړ سو اوس ار عکس تو وروړي هغه د وډ پریم تغیرات په اپلای کیږي صحیح په دغه عکس باندې خو تاسو وینئ ګورئ هغه د لرګي چوکاټ نشته ورسره دغه ساده عکس ده کنه دلته خپل کې پلای پیروای چې وخاله پیر درګه کا نور خپل فوټوشاپ کې عملي پیج راکې لرګي پریم ورته ورکې که فوټوشاپ را خلاص سم نه بیا دغه کار کې زه به دغه ټول کلوز کوم مثلا اوس فوټوشاپ خلاص سم نه ده کنه په دغه باندې پریم نشته دا دغه سپیر واچو فوټوشاپ پر خلاص یو دغه تغیرات په اپلایس خو دلته موږ تاسو ته جوړ خالد د وډ پریم د ودانو رکشن نسیو مثلا د اوبو ریفلیکشن ورکې د لرګي پریم ورکې یو بل څه ورکې څنګه دې څه جوړ کړی دی یوازې هغه په اپلای کوي سو کته اکشن جوړ کو به ست چې په ورکړی هغه ټول پکې کولای شي دغه شی تر جوړ سو صحیح په دغه کې ټول ډیر څه استعمالي دغه بیچ د مثلا ته غواړي مثلا شلو 150 عکسو د په یو ور باندې بارډر ورکې کته ارکس راوړي او دلته دومره لایرونه تر جوړي دومره عملي پیج راکې د خو به خیر وخت نسی خو تیار پریم جوړ د ټول د بیچ لار راوړه په ټول په یو ور باندې اپلایس بل کرپ انسټریټ د کرپ انسټریټ موږ تاسو ټولز مینو کې دوه ور ویلې او کغواړي چې پاک سره په یو ور باندې سیده کو کنه زه به یو دغه عکس را خلاص کوم چې هغه سره کوګ وکی دلته ما جوړ کړی ده دا یو عکس ده خو درې عکسونه په خپل په ځان کې جای دي او هغه درې سره کاغه واګه دي کنه اوس کغواړي چې دغه سیده سي او ځان ته چې را خلاصې په اتومات کې لکرف انسټریټ څخه استفاده کولای شي کرپ انسټریټ یې کدلته وګورئ دغه دواړه خپل را خلاص کړو اوله کاپی دغه عکس په دې ډول باندې سیده کړی ده دوه عکس په دې ډول سیده کړی ده خو دومره څه کولای شي دغه د کرپ ایم کو راکټ ایم کو دغه عکس چې دغه سپینه ساحه ایم تر لري کړه او سناسي سیدم کو دغه عملیه درته اجرا ک نور خپل نور عملیه ستغه وخت هغه ته اجرا کولای شي اوس که په عکس کې تو غواړې دغه یو عکس کرپ کې کنه دلته به تر ازه یار به دغه اړ یو ځان ته کرپ کوي بیا به سیده کوي بیا به ګرځي بیا به سیو کوي کنه به خیر وخت سو
نو که غواړې مثلا ټول دې په یو وار باندې په اسانۍ سره وسي همدې نه استفاده وکړه هر یو په جلا جلا ځای کې درته خلاصېږي دا عکس یې ځکه هم ښه کرف نه کړو دغه عکسونه واضح نه دی یو انسان چې پکې ولاړ وي ښه یې پېژندلی سي دلته بیا تاسو کولی سئ دغه چې هم ښه استفاده وکړئ بل په اټومیټ کې کنټکټ شیټ ده دا هم لکه څه ورسې دغه مخکې پی ډي اف پرزنټیشن جوړېده کنټکټ شیټ هم همداسې ده یا د یغو شیانو لپاره که غواړئ چې څو عکسونه په یوه ورقه کې راسي هغه نه استفاده ترې کولی سئ په دغه باندې به هم یو کار وکړو نور د نن لپاره دې بس دی کنټکټ شیټ داسې کار کې دلته هم تور ته انتخابولی سئ صحیح ده دلته ما فایل درته انتخاب کړی که غواړې فولډر انتخاب کړې او که غواړې چې اوپن ډاکومنټ هغه فایلونه ستا خلاص پاتې دي تر سره زه فایل انتخاب کړم تر څو خپله یو فایل ورته راوړی سو صحیح دلته به زه دغه عکسونه ورته انتخاب کړم صحیح هر عکسونه دلته راسره شته 3 دانې عکسونه سو صحیح که غواړې مثلا یو ته ریموف کړې دلته ریموف کولی سي که غواړې یو بل ورته راخلاص کړې دلته یې کولی سي او که غواړې په نومونو یې ترتیب کړې سورټ بای نیم دلته یې ترتیبولی سي خپله دغه ورقې لپاره دغه عکسونه تا انتخاب کړي په سور ورقې کې جایول غواړي دغه نور مثلا د ورقې سور د څومره یې ورته د ورقې سور ته پخپله ورته ټاکلی سي 12 دی مثلا او جګوالی دی مثلا 8 په دې ډول باندې په انچونو په سانتي متر د هر څه ستا غوښت دا د ورقې تغیرات سو د ورقې سیټینګ سو صحیح او ټول لایرونه دا ټکماره هر وخت لپاره نه ځکه بیا ټول لکه په یو لایر کې دغسې راځي نور بل شی دی ورسره تمنیل په یو ویډیو باندې تمنیل اچول کېږي لکه یو عکس مثلا د ویډیو معرفي خالي وکړي دا یې هغه شوی نه دی د دې لپاره چې مثلا په یو ورقه کې څو دانې عکسونه جای سي کالمونه د ورقې په دغه شکل باندې ویشلو ته کالم یایي صحیح او د ورقې په افقي ډول ویشلو ته بیا را یایي صحیح مثلا یو ورقه د څو کالمونه ولري زه مثلا 4 کالمونه ورته غواړم او راګانې 7 دانې ورته غواړم اوس په 4 عکسونه په دې ډول باندې پکې جای سي په ورقه کې و عکسونه په دې ډول باندې پکې جای سي دلته به تو خپله ورته انتخاب کړي نور دغه ځای راوست برک راغی اوس کالمونه او راګانې د انتخاب کړي مثلا 4 په وکي نور دغه عکسونه دي زه بیا لږ ډېر عکسونه ورته راواخلم تر څو بیا ښه پې اپلای سي او ټوله ورقه ډکه کړي عکسونه اوس ډېر تغیرات یې تا ورته جوړ کړه مثلا ورقه دې هم جوړه کړه او تمنیل دې هم ورته جوړ کړه څو په څو کې عکسونه راته راسي او دغه ساحه یې بیا د سپیسینګ لپاره چې د 2 عکسونو ترمنځ باید څومره ساحه موجوده وي دا خپله تا که ټیک مارک کړی اوس خپله خوښه باندې مثلا هغه فوټوشاپ څومره اندازه ورکول هغسې سي او که ټیک مارک نه و دلته بیا ته اندازه ورته ټاکلی سي مثلا ورټیکل د څومره اندازه ولري هورزنټل مثلا افقي او مدد څومره فاصله له یو بل څخه ولري اوټو یې که تر څو ځکه عکسونه مختلف وي اټو یې ښه ده ورته اوکې یې که دلته ته اوس خپله جوړېږي دغه د ګوره ما 4 کالمونه انتخاب کړي وو که نه 4 عکسونه د ورقې په اوږدوالي باندې راځي کالمونه سو 7 دانې د ورقې په سور کې راځي کله چې ورقه بشپړه سوه دلته خپله راته رسي په هغه کې به 7 دانې راځي کوم 15 دانې ورته لیکلي خو سر سو تا ورکړي ورته راګانې په هغه اندازه باندې عکسونه په هغه اندازه ولیږي او سپیسینګ یې هغه خپله اندازه سي اوس فوټوشاپ ورکړی په دې اندازه یې سپیس ورته ورکړی و 2